قاتلان به دغه یي خو موږ دا دې ریاست نه چا چې زما بچیان وژلي دي چا چې زما مشران وژلي دي د دې ریاست نه موږ د تحقیقاتو مطالبه کوو دې به څه تحقیقاتو کې ژوندی مو وژني خو موږ به تاسو په دې نن ورځ دا لوز کوو چې دغه کم سوچ و کم فکر و کم مرام دا پښتانه بچیان دا به راپاسي دغه چې کم فکر دپاره قرباني ورکړې وه او فکر به خپل مرام ته به رسوي بله خبره ده چې یو دا زموږ په دې ملک کې زموږ د مشرانو سپین ږیرو ستاسو د ټولو په اجازت یقینا دا د نن ورځ د روان ساعت یو دغه په زرګونو پلکونو راغونډ سوي دردېدلي د دې شهید په غم داسې پرېښود چې په دې وطن کې هر هغه انسان هر هغه افغان چې دلته ژوند کوي لږ او ډېر شعوري پېژندګلوي لري هغه په عثمان خان ودرېدی عثمان خان د سټوډنټ لایف څخه واخله بیا د شپېته کلن عمر پورې د دې وطن پر هر درد په درد ژغا کوله د وطن د هر مظلوم ژغا یې د هر ظالمو مخته کوله او د هر چا په مخ کې د هر قسم خوف او ډره بلاتره خبره کوله نو ځکه دا هغه انسان سلو چې نن د ده په شهادت په زرګونو پلکونو انسانان همدلته هم په نړۍ کې ورته ګوري او دا مرغوي خو یقینا عثمان خان د هغه کردار او گفتار پر بنیاد باندې چې نن دا ټول عقیدت ورته لري هغه کې بنیادي شهان ول په هغه کې بنیادي خبرې ولې عثمان خان ډېر بهترین منتظم و د خپل سیاست او د خپل فکر پر بنیاد د دې وطن کور او کلی داسې پاته نه و چې د خپلو پښو د خپل فکر او سیاست لپاره ونه کړي دا د ده د بهترین منتظم یو مثال دی چې نن دا نړۍ پر یو ځای سوې ده عثمان خان په خپل ذات کې د کردار او د عمل داسې یو نمونه وله چې څوک د ده په کردار باندې د مالي کرپشن واخله تر هر قسم داسې حرکت د پورې څوک نشي ثابتولی چې خدایه مکه په عثمان خان کې دا کمزوري او دا غلطي وله او عثمان خان تش د پښتنو خبره په سینټ کې یا په خپل سیاسي ژوند کې یا په خپل تنظیمي ذمهواریانو کې نه بلکې د هر مظلوم خبره یې کوله شرکت وکړم او ځان لره فخر او افتخار محسوسه کوم خو زه به دومره ووایم مختصره خبره به دومره وکړم چې دا زموږ او ستاسو دپاره اوس د فهم او د فکر خبره ده چې داسې عظیم انسان د مړه څخه په داسې ناجایز طریقه او په داسې دسیسه څنګه جلا شو د دې پر مخ به څه قدمونه اخیستل کېږي موږ د نن ورځې په مناسبت دا د اسفندیار ولي خان موږ ته هدایت او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او او پښتونخوا ملي عوامي پارټي ته د عثمان خان کورنۍ ته د ورورولۍ په دې لاره کې سره ځان ولاړ ګڼو او ولاړ به یو په عزت اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه دا و اصغر خان اڅکزی صاحب ای پر لویه پښتونخوا باندې مینه ای پر لویه پښتونخوا باندې مینه ته به ژغورې دغه خاوره له دښمنه ته به نه پرېږدې د کار په نیمه لار کې ته به نه پرېږدې دا کار په نیمه لار کې خوشا نه راباسي سر نور له کفنه ځکه ستا غوندې ایمان ته ضرورت دی ته به نه ځې د دې کام ستا ضرورت دی ته به نه ځې د هغې نه وروسته زه د سیاسي پاچیانو ډېر کور ودانۍ کوم که هغه پیپلز پارټي ده که هغه ان پي پارټي ده که هغه بي ان پي ده که هغه نیشنل پارټي ده که هغه جی آی پي ده که هغه جماعت اسلامي ده دوی کور دو
که دوی ته هر څه وشو د هغې ذمواره د دا پاکستان دوې انټلیجنس ادارې دي وروڼو له الله ته دا شی معلوم و ته همیشه به په دې خبره کوله ده ما ته خپله دا خبره کوله چې دوی د مارداس طریقه به اوس د دې باچالۍ ده ته حالات دا ورسول ده ته حالونه ورستول چې موږ به دا به داسې طریقه مړ کړو چې نه به د دین شي نه به د دنیا شي خو دا کام دا خبره وکړه دا فیصله یې وکړه چې یا ستا هغه نه منم ریاسته ستا هغه نه نه کږي دا شهید کړی دی دا به ته منې چې دا شهید کړی دی د ولسونو په مخ کې ورته وایو چې د عثمان نانا په حقله کوم لایحه عمل تاسو اعلان کړو صرف KTM نه ورته یادوم دا ولسو د څوک نه دي راغلي دا ټول او بیا دا خبره کوم چې ما اوس د شهیدانو یو ورده کړې یاده کړه چېرته علي وزیر حنیف پښتون او وسامدانو چېرته نور کې دیان دي چاته شهیدان ورکېږي هسې کښېنو سره دا شی جرګه شو سره که ته په یو ځای احتجاج کې زه یې په بل ځای احتجاج کړو د کام مفادات دا دي چې ټول په یو ځای احتجاج وکړو د کام مفادات دا دي چې د دې وطن دا د جنګ نوی تودوالی چې شروع دی یو جرګه پکار ده یو Essa que essa dona não tem. Lá está o corona desce. Você também para o erro. Também para o erro só que não vai ter. Mas quando ele dá ele já não vai ter. Ah, carro que se dá. O chatelini da خاصيته القلم قوري. هذا تبغى مش واحد كثير. هذا مشترك الشريك. ده مشترك هو الشريك. که موږ ګرم وو په ګرم راته ووایه او که ګرم نه وو بیا به دغه د مازدیګر لمر دی د خدای په مخ کې به د موږ سره وعده کوئ که مې نور څه کول که مې نه کول پر کور به یو سړی د کام د لښکر دپاره موږ ته راکوو بس موږ دې نه کوو دا مشران ناست منظور دا خبره وکړه او منظور دا خبره کړې وه علي ته مې هم کړې وه دوه ملګرو ته مې هم کړې وه 2 کاله مخکې او عثمان غریب په دا ارمان کې شهید شو چې وسړی دا کار مې جرګه وایي اوس یو کې ګڼ ملګري ناست دي اشاره مې وشوه فضل الرحمن صاحب ملګري دې خبر کړي زه دا وایم وروره دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې شي دا 3 میاشتې د ګرمۍ چې تېرې شي د پښتانه په خبرو دا ظلم دا جبر په افغانستان کې او د آخرت په افغانستان کې تماشا پر دې به مولانا طاهررحمن صاحب منظور خان ملګرو 3 ورځې جرګه په بنو کې کوو په بنو کې 3 ورځې د پښتانه جرګه ټول پښتانه علما ټول پښتانه سیاسي پاچان PTM فلانا فلانا ډېر به کښېنو د کام مسایل به بیانوو د هغې حل به راکړو بله خبره عزیزانو ملک پاکستان زموږ ملک افغانستان زموږ مورنی وطن دی په انګریزي کې وایي مدرلینډ دا زموږ ملک دی هغه زموږ مورنی وطن دی 40 کاله کېږي ما په زیارت کې دغه تپاس وکړ چې وایم یا فاضل صاحب وایي چې مونږ کې بدل اوس مذاکرات مولانا فاضل صاحب مولانا غني برادر دلته زموږ صدر غني وایي ته وویل جنګ کندهاریانو یې خبره کوله څوک نه پوهېدل
دار میدان چې خالص ما چا مو سړي څه پوښتنه وکړه چې دا چې غلي میدان نو څه شي هغه ته وویل په پوهېږم نه خو داسې مې خیال دی چې دا جنګي حیوانات خو نومځنی دی پړانګ دی ریل دی کوږ دی دیوبند دی فلانا دی چې دا ګرځي لومړي کې په میدان کې حالات لا فاصله فاصله ولا بنادر فاصله لا غني تفهم وتنم كثر غني تفاصل تابو لا غني تفهم وتنم كثر غني تفاصل تابو وزير حاجه تفاصل شوف رايته وقول هذا دي خاطر كان يقولي مش بچي قال ته په ځنګل کې ولاړ دواړه هلک دې په شعر قلم د وطن دفاع کوي زموږ بچی داسې نه به زه نه وژنم سره کښېنئ دلته مولانا فضل الرحمن د کنیکشن کوي خپل یې کوي فلانا یې داسې وکړي بل څوک درتله که نه درتله طالبان په دې د افغانستان الکشن وګاټي پی ټي ایم به په زور په خواست نه درولم ټوله ستاسې د نواب صاحب د فلاني ملګرو په مشري کې فضل الرحمن موږ به ګرده سو مبارکي بدل سو نن ډاکټر غني صدر دی الله فاضل کیس برسد لیکن جنگ بدول پکار ورته عثمان خان ته راځو عثمان خان دا زموږ دا شوق چې موږ په زور عثمان خان کامي شهید اعلانوو یا زموږ دا دغه دی عثمان خان دا اجتماع څوک یې ونه نه وایي خان شهید پکښې چې د پښتانه څه زموږ شهیدان سوي دي دونه لوی اجتماعات په بل چا نه دي دا په خپله دا ثابتوي چې ولس د هغه فکر ملګری دی ولس د هغه فکر ملاتړ دی چې د کوم فکر نمایندګي محترم محمد عثمان خان کوي زه د عثمان خان ورور ته وایم چې مهرباني کلاک شي عثمان خان صاحب د دې لپاره نه راغلی چې عثمان خان صاحب ورور او نه دې لپاره راغلی چې دفتر مهرباني عثمان خان د قوم شهید دی د قوم د لارې مل دی د قوم د لارې شفاهي و د قوم د لارې غازي و دا قوم د دې جرګه د دې ناسته د دې مجلس حالي پښتانه وعده وکړه چې پر کور به سړی د کور جنګ د دې موږ نه کوو پاکستان نظریه پاکستان ته موږ رښتیا ووایو او خامخا به ووایو نظریه پاکستان د پښتنو قرضداره ده نظریه پاکستان په نامه موږ پښتانه ته موږ بلوڅ ته موږ سندیان ته لویه برخه پښتانه ته ملکاو کال ډېر راکړی موږ غله دی کړی د دفاع سوچوالۍ په کور کې دي موږ په سلګونو وژلي بلوڅ هلکان نوروز خان په قرآن شریف کې شواخي بیا د فارسي دا فولا خان دوی فلانی صاحبه وروره موږ خالي په دې پام کوو چې موږ د دې ګمان خدای دې اورات نه راوړي که پښتون ثاني ته مجبور کړي ځکه مجبوري